د نوح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 71 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 28 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغو باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ویل ای زما قومه زه ستاسې لپاره یو ښکاره څرګند ویرونکی پیغمبر یم. تاسې خبروم چې د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله به ستاسې ګناهونه دروبخي او تاسې ته به تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډیږي. کاشکې تاسې ته د دې معلومات وایي. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح عرض وکړ ای زما پروردګاره ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ خو زما بلنې د حق څخه د هغو تیښته لا زیاته کړه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړې هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډیر تکبر یې وکړ. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بیا ما هغو ته په لوړه غږ بلنه ورکړه. بیا ما په ښکاره هم هغو ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما وویل له خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه خورا ډیر بخښونکی دی. هغه به پر تاسې له آسمانه ښه ورښتونه وکړي. تاسې ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسې لپاره به ویالې وبهوي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پر تاسې څه شوي دي چې د الله لپاره تاسې د هیڅ عزت په فکر کې نه یئ په داسې حال کې چې هغه تاسې ډول ډول پیدا کړي یئ. آیا نه وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې آسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. او الله تاسې له ځمکې نه په عجیبه ډول را پیدا کړئ
بیا به هغه تاسې همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. او الله ځمکه ستاسې لپاره د فرش په څیر وغوړوله تر څو چې تاسې په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح ویل زما پروردګاره هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي. ومكروا مكرا كبارا. دغه کسانو د ډېرې لویې دسیسې جال خور کړی دی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوی ویل خپل معبودان هیڅکله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سعا او نه یغوث یعوق او نصر د هیڅ یو عبادت مه پرېږدئ. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم دغه خلکو ته له گمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. یوازې د خپلو ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې ننویستل شول. بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. او نوح ویل زما پروردګاره له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. که ته دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندګان ګمراه کړي او د دوی له ذوات نه چې هر څوک پیدا شي بدعمله او سخت کافر به وي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. زما پروردګاره ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټولو مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.